أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. صدق الله العظيم. سورة مائده دغه سورت د ترتیب مصحفی په اعتبار سره چې د قران کوم ترتیب ده 5 نمبر سورت تا، او د ترتیب نزولی په اعتبار سره 112 نمبر سورت تا. یعنی د دغه سورت نه بعد بیا دوا سورتونه نازل دي، نور سورتونه بیا نه دي نازل. نو دا په اخرینی سورتونو کې ده. مکمل 114 سورتونه دا قران کې دي. او مدنی سورت تا نو دین مخ کې سورت کې الله پاک کو فرمایل یبین الله لكم، الله پاک تاسو د خپل د دین احکامات بیانوي. اجمالاً الته کې دا خبر الله ذکر کړله. دغه صورت کې الله پاک اوس تفصیلاً د دین احکامات سنو کوي، خصوصاً د زناور متعلق چې دغه زناور تاسو د پر حلال دي، دا در باندې حرام دي. او دغه صورت باندې چې تفصیلی نظر وکړی شي نو معلومیږي داسې چې دا په 15 هجری آخر کې یا د 9 هجری په اول کې دا نازل شوی ده. ځکه چې د عمره متعلق پکې خبرې دي، او عمره چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کومه واقعیا د حدیبیه شوی و، نو دا په 15 هجری آخر کې 9 هجری اول، نو دغه ته نسبت کیږي په دې کې دغه واقعیا شوی و. او هغه واقعیا دا و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خوب ولید چې موږ لوړیو مکه معظمه ته، نو څوک توفونه کوي، څوک سرخري، او څوک زناور چې دی لولي. دی وخت کې حج هم فرض نه و، یعنی عمره کوي. او د پیغمبر خوب چې دغه وخت وي لکه خوب چې ویني، یعنی پیغمبر به دغه سي کوي. ابراهیم علیه السلام خوب لیدلو چې خوب کې خپل بچا لولي، نو خو به رښتونه ک د الله پاک خوښه دا نه و، خو صرف د ابراهیم علیه السلام پکې امتحان و چې د جنت نه ته ګډ روغ. نو نبی علیه السلام چې هغه خوب صحابه ته بیان ک، نو صحابه شوق پیدا شو چې دا خو عمره ته ورشو. علیه السلام ته چې بیا خو بوڅو نبی علیہ السلام سیدو تقریبا 1500 کسانو دا عمره ته روان شول، او منافقین دا نتلل. هغه وی چې دا رمدی بیا نشي ګړې ده، ځکه چې دی وخت کې یاد کفارو سره انتهایی هغه په دشمنی کې سره لګیاو. 2 هجری کې د بدر جنگ شو، 3 هجری کې احد جنگ شو، 15 هجری کې غزوه خندق شو. نو اوس دوی په 15 یا په 9 هجری کې کول هم اله پکې تر شو. نو وی هغه چې دی مرګ نوې تمیمي او دوی راون دی هغه کلی ته هغه کورونه ته. او چون کې مشرکین مکه هغه دا دعوا کوله چې موږ په دین ابراهیمی باندې، اگر چې دغه دین ابراهیمی باندې چې کوم لګیا مو اهم دین خود ساخته جوړ کړو. ابراهیم علیه السلام په دین کې بتونه عبادت چتا، اخو خپل بت شکنو دوی لګیاو، دوی د بتونه عبادت کوو. نو تر دغه وخت پرې په تاریخ کې هم څوک چا د مکه معظمه تلل نه منې کړي نو. د عمره کولو نه حال د عبادت کولو چې په کوم انداز بچا کوو څوک چا منع کړي نو. چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د صحابه ال تک ورسېد، نو حدیبیه اوس د غزوې نو ما شو مایسادو تقریبا 2 کیلومتره فاصله کې د مکې نه د زوی لري ده.
نو د دوی طرف نه نمایندار وغه چې تاسو نشو تلای علیه الصلاۃ والسلام چې یاره موږ خو جنگ ته نه ورغلي عبادت ته ورغلي عمره کوو بیا څو نو خبرې اترې پکې شروع شولې نو په دغه باندې بیا فیصله وشوله چې دی کول موږ تاسو نشو پرېږدوای ځکه دا موږ ته خپله ځون بې عزتي لګي چې یو طرف ته مو دښمنۍ دي سره بل طرف ته دله کې تاسو موږ ته مکې ته رسوئ آینده کول بردرومه اسلحه بو هم د سره په غلپونو کې آب نر بوسوي وغیرہ وغیرہ درې ورځې به تیروي به اوسېږي بیا درومه نو اوس چې کله مسلمان دغه عمرې ته بیا تلله نو احرام به یې تړلو احرام حالت کې پابندۍ وي او یوه پابندي دی هغې پابندیو نه چې شکور به د ځناور نه کوي د هغې به الله ته بیان کړي اوس که چېرته مثلا احرام دی نه ده تړلی د شکور ضرورت د پیش کوم ځناور هغه ته استعمال کوی شي هغه تو د پر جایز ده نو د هغې به الله پاک بیان وکړي او درنګې ته مشرکینو د عمرې نه مانع کړلی اوس بیا تاسو ته په هغې ځای کې په هغې غلبه حاصله شوله نو ته د انتقام په جذبې کې چې بیا رو نشې داسې نه چې ته بیا هغې ځای کې اوس انتقام وخولې هغه زوړ کول دې دي چې زه خو په مو پابندي لګولې وه د مکې نه یې زه منع کړی زه یې ایستلی لہذا نو ته هم چې د په عداوت او په دشمنۍ کې رو نشې لکه چې چاته اوس پای چې غپېږي نو سپي ته به سړی خو نه غپېږي که نه بیا یې چې دان سپای شه یا یو بل کس ته هغه خرطوب کوي د خر سړي سره به ځون سړی خر نه جوړوي بلکې هغې کا خپل خرطوب نه پرېږدي ته به خپل انسانیت نه پرېږدی نو مسلمان ته الله پاک د دغې خبرې تعلیم ورکوي چې ته په جذبې کې رو نشې او درنګې غصې کې رو نشې چې بیا ته انتقامن دی هغې سره بیا جنګ کوي او درنګې د غټ چې کوم ځناور الله ذکر کوي نو درې قسمه ځناور دي چې د هغې نه الله منع کول کړي چې دا به نه خورئ یو هغه چې امر دوړ خوړه دي یعنی ګندګۍ خوري نجاستونه خوري د دغې نه او یو چې کوم ځناور بغیرته دي لکه خنزیر شو او یو هغه ځناور چې هغه ظالم دي او د موږ شیخ صاحب یو بل هم چې زون طرف نه پکې ګډاو او دا کمکل د کوم ځناورو چې سړی کثرت سره کوم ځناور غوښه خوري د هغې ځناور صفات هم انسان ته منتقل کېږي نو الله پاک د دغې مخصوصې ځناورو د خوراک نه منع کول کړي دي چې دا تاسې مه خورئ که نه په تاسې کې به هم دغه صفتونه بیا درنده غوښه خورئ مستقلې درنده صفات پکې پیدا کېږي د خنزیر غوښې مستقلې خورئ د خنزیر صفات چې بغیرتوب د دا پکې پیدا کېږي درنګې د امردوړ غوښې خورې چې نجس خوراکونه کوي توکې به هم بیا د حلال او د حرام تمیز نه وي او درنګې کمکل ځناور لکه خر چې ده د هغې غوښې هغه صفات په توکې پیدا کېږي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ای هغه خلکو چې ایمان مو وروړه ده اوفوا بالعقود تاسې پوره کول کوئ بالعقود په عقدونو باندې په لوزونو خپلو باندې په وعدې خپلو باندې نو درې قسمه وعدې دا د الله سره شوي دي یو په عالم ارواح کې الستو بربکم ټول انسانونه ویلي چې الله ته موږ رب یې دویم په کلمه کې لا اله الا الله محمد رسول الله چې مسلمان زون ته یو د الله پاک احکامات د پیغمبر طریقې به منو او دریم ایمان مجمل او په ایمان مفصل کې ایمان مجمل امنت بالله کما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب چې دې کې مې دا ویلي دي چې وقبلت جميع احکامه ټول احکامات د الله دا مې قبول کړي دي او ژبه هم اقرار کو زړه سره هم د دې تصدیق کو او ایمان مفصل امنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تعالى والبعث بعد الموت دغه وعده مو د الله سره کړی او درنګ انسانونو خپل مباین کې چې کوم عقد وکي لوز وکي او وعده سره وکي دا پوره کوي دا د مسلمان چې دا علامات چې دا خپل وعده پوره کوي
احلت لکم بهیمة الانعام حلال کړي شوی دي توس دې پورا او صلی الله پاک احکامات بیانې حلال کړي شوی توس دې پورا بهیمة الانعام زناور دي من بهیمة الانعام بهیمة من الانعام زناور دی یو خاص نوع نه بهیمه زناور ته الانعام دان زناور ته نو وس کدا انعام ذکر پکې نو شو حدیث کې د انعام نه مراد المحلله چې کوم زناور الله حلال کړی دي دغه چې دی دایته اوس پر حلال دي حرام زناور چې الله پاک په بیان کې چې دا به نخرو نو کني په د بهیمتون کې بیا هر قسم ته زناور رسول د انعام سره چې دی دغه نور وینر خاص ول چې دغه د حلال دي احلت لکم بهیمة الانعام حلال کړي شوی توس دې پر بهیمة الانعام زنور د ایو خاص نو انا الا ما یتلا علیکم مگر ندی حلال دي توس دې پر هغه یتلا علیکم چې تلاوت کولای شي په توس باندې حرمت دی هغه حرمت چې دا د ونه خوري هغه بروشي غیر محل الصید وانتم حرم دا دې توس دې پر حلال دي او په حال کون دي کې چې توس غیر محل الصید وانتم حرم چې توسه حلال غنون کی نه وي د شکور لره په داسې حال کې توسه حرم د احرام په حالتونو کې وي ان الله يحكم ما يريد بشک الله پاک يحكم حکم کوي ما دی هغه یرید چې الله پاک دی هغه اراده لري چې کوم حلال دی بس الله پاک دی هغه حکم ته کوي چې داخرو یا ایها الذين امنوا ايديمون خوندون لا تحلوا شعائر الله توسه لا تحلق من دی لا تو حتکو تسی حتک مکوئی تسی بے عزتی مکوئی شعائر اللہ دی شعائر دی اللہ پاک شعائر جمع دی اشعیر تندو او په معنا دی معالم دی دین چې کوم علامات تی نشانات تی نو دی الله دی دین علامات تی دی اغه تسی حرمت مکوئی بے عزتی مکوئی اوس دی الله پاک د دین علامتونه څه دي مثلا پیغمبر دا قرآن دا مساجد دي المنز دا د عبادت او درنګ څه دلته کې خپل بیان هم ده نو دی الله پاک چې کوم شاعر دي د دین علامتونه دی بے عزتی نه کوي ولا الشهر الحرام او نه بده الشهر الحرام د میاشت الحرام د حرمت ولا چې کوم یعنی عزتمن میاشت دي نو څلور میاشت دا عزتمن وي دغه کې جنگ دا بالکل ممنوع لکه پرېږي کې چې او بچل فروق کول ممنوع دي نو دغه کفارو هم پابندي کوله ذی قعده ذی الحجه چې د سترې پکې روشي او ذی قعده چې دغه سترې میاشت نه وا پیلای ورپسې محرم چې ثاني سین پکې کوو پکې خلق کوي او یو د رجب ولا نو د سلور میاشت رجب او د رمضان دوه میاشتې یو میاشت پیله دو رجب شعبان رمضان بیا ورسته دغه حرمت ختم شو نو هغه وخت کې الله حکم کوي چې دغه وام تاسو حرمت بیزتی نه کوي چې په دې کې تاسو کتونه کوي ولل هدیه او نه بو تاسو د هدیه بیزتی کوي هدیه یو د اضحیه وته وی شي یو هدیه وته وی شي هدیه هغه زناور چې حجونه برون کړه او په حج کې بیا ال تکي قربان کول لو به نو د دغه والا فرمایي او اضحیه همزنه ور چې د عید پرېز باندې قربان کولای شي ولل قلائد او نه بده قلائد هغه زنور ته شي چې جونبو یو مخصوصه پټای ور چول یو نو دا بده د علامت و چې حجیب په دغه باندې دا حرام طبيعي قرباني به ور باندې کوي بیا بو داغه چې او چا بو مثلا وای بینا او نقصان به ته نه رسوم ولا امن البيت الحرام او نه بو تسی بی عزتی کوي د هغه کسانو امین البیت الحرام چې قصد کوون کی د بیت حرام یعنی خانقاه تدرمی د حج د پورا د دې به هم تاسو بی عزتی نه کوئ چې لوټ مارو نه کوئ یبتغون فضلا دغه خلق دوی تلاش کوي فضلا من ربهم فضل مهربانی یا رزق من ربهم د جانب د خپل ربنا اوس حاجی درو نه لاره کې تجارت کوم سودوی تاسو څه کوي دی ورزوانا او د الله پاک دی رضامند دی د خوشالولو تلاش کوي و اذا حللتم فاستوادوا ورکه تسی حلال شوي د احرام نه تسی اوزوي فاستوادوا نو تسی بیا شکر کوي شکر کول ته جایز کوي بیا ولا يجرمنكم شنآن قوم او تسی دا بر انګ اختدن کی
تو سی دا ارچک دن کی شنعان قوم عداوت اے قوم دشمنی دے اے قوم ان صدوکم دے دے وجن صدوکم منعوکم چې تو سی منع کړي وای نو اوس تو ته مکاپ ملاو شو هغه خبره چې بیا ارچک دن کی انتقام په بنیاد ان صدوکم عن المسجد الحرام تو سی چې منع کړي وای دے مسجد حرام نا انت تعتدو چې تو سی اوس په دې باندې تجاوز ور باندې او کوئی ظلم ور باندې او کوئی په قتل سره قتل کوئی وتعاونوا على البر والتقوى تصبوا امداد کوئی دیو بل على البر ان کئی پچارے کے والتقوى او دی تقوا پچارے کے دیک دیو بل امداد کوئی ولا تعاونوا تسی امداد دیو بل مکو على الاسم والعدوان على الاسم دی گناہ پچارے کے والعدوان او دی ظلم پچارے کے نو په دغه آیت موږ د قاعدې په تور باندې استعمالو په ډېرې مسایلو کې موږ ته په شمر روشي څوک وایي چې یاره جي یو کس ته نو ساریې دي وي سره روډ والا په سوکا ریټ کې یو خوستی شو که نه شو خوستی دا یې سوکا وي چې ولا تعاون ولا الاسم والعدوان د ګناه او د ظلم په چارې کې چا امداد چې ونه کړي دا کیسه حرام دي ته به یې نه کوې کوي هغې ته خود حرام دي ملکی سطح باندې داسې غبن کول دا ګوره انتهایی لوی جرم ده د حکومت کومې پیسې چې دي نو دا صرف د یو فرد نه دي د یوه کاس نه سړی غلا کوي په هغې باندې دا دینې لوس پې کټ کوي چې لاسې د رحمه په مقدار غلا وکړي خو د صرف د یو فرد وي د حکومت پیسې دا د دغې ټول د ملک د خلکو دي نو بیا دې کې چې څوک زیاتای کوي خورد برد پکې کوي دې به خدای ته څومره جواب ورکوي نو په داسې امورو کې چا سره به هم سړی د غلې مول چې دا پاته چې وي چې دا د غلې مول دا به نه وخوري دا حرام ده ځکه دا تعاون علی الاسم والعدوان ده واتقوا الله ډارېږو دی الله جل جلاله نه دی الله پاک دی عذاب دی الله پاک سزونه نن خو به د چار وکې ځون ته به دنیوي فایده حاصله کړي خو د الله عذاب نه همداسې خوف کوه چې ګرفت مې کوی شي ان بطش ربک لشدید الله چې پکړ مې ډېر سخت ده ان الله لا یملی الظالم الله مهلت ظالم ته ورکوي حتی اذا اخذه فلم یفلته چې کله بیا ونسي که نه نو بیا ډېرې چغې ووایي بیا الله بیا نه پرېږدی چې اوس یې سم کرشو دی ان الله شدید العقاب بشک سره الله پاک شدید العقاب سخت سزا ورکوونکی ده لمن خالفه څوک چې د الله پاک د احکاماتو مخالفت کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك